أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ګرانو محترمو خویندرونو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. حمد و ثنا د هغه ذات دپاره چې زموږ خالق او مالک دی، مالک د کائناتو دی، رازق د مخلوقاتو دی او چلونکی د ټول نظام دی او زموږ د زړونو په پټو رازونو خبردار دی. او بیا بشمیره درود په محسن کائنات رحمت للعالمین خاتم الانبیاء خاتم المرسلین جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې. او د هغې نه پس به د الله رب العزت په دربار کې دا سوال کوو چې الله رب العزت دی زموږ چې څومره اورېدونکي دي، څومره مسلمانان دي، د دنیا په کم ګوټ کې دي، الله رب العزت دی د هغوی ټول مشکلات آسان کړي، کاروبارونو کې د الله برکت واچوي، بې اولادو له د الله اولاد ورکړي او بې ګناه قیدیان له د الله پاک رهایي ورکړي. دوستانو، اعمال زه تاسو ته ورځ په ورځ باندې ښیم او په هغې کې اکثر د رزق د پراخي اعمال دي. نوم چې کوم دی یو عمل دی د الله رب العزت یو پاک نوم چې هغه به تاسو ته زه ښیمه، خو د هغې نه مخکې زه تاسو ته د هغې فایدې وښیم. نو دا خو هغه فایدې دي چې کومه د خلکو تجربه شده دي، چونکې زمونږ اکثر د مسلمانانو یا زمونږ انسانانو چې اکثر طبقه چې کومه دا غریبانان دي او د پیسې مشکلات هر چاته دي. که مالداره دی هغه ته هم دي، ځکه چې که موږ یو سړی ډېر مالداره ګورو نو د هغه کاروبار هم د پیسې په وجه روان وي، د پیسې په وجه ودرېږي. دغه رنګه د غریب سړي د ټولو نه زیات حاجت چې کوم دی چې اولاد او د هر څه نه پس هم پیسې ته وي. چې پیسه کمه وي نو زندګي ډېره تنګدستۍ سره ډېر مشکل تېرېږي. نو دا نننۍ وظیفه چې کومه دا ډېر بهترینه وظیفه ده د رزق د پراخۍ دپاره، د کاروبار دپاره، د جاب دپاره، ملازمت دپاره. لکه څه چې ستا زړه کې ارمان وي، ته څه د الله نه غواړې د هر څه دپاره. زه به بیا یو ځل خبره وکړم چې خبره د یقین ده او الله رب العزت دې موږ ته د یقین چې کوم دی قوت طاقت دې موږ ته الله نصیب کړي. یقین ډېر ضروري دی، چې چا یقین نه وي نو بس هغه خو وظایف د هغې دپاره دیم نه. بل چې کوم زما دوستان دي هغوی ته یې زه کوم وظیفه وښیم نو کوشش دا وکړئ چې دا مه وایئ چې موږ به دا څو ورځې کوو څو ورځې به یې نه کوو. د مقصد د حاصلېدو پورې تر اخره پورې دا وظیفه کوو. یو درخواست به درنه دا وکړم چې زموږ چینل به سبسکرایب کړئ، ویډیو به لایک کړئ، نور ملګرو سره به یې شیر کړئ. انشاءالله العزیز مختلفو چې څومره زما وس کېږي زه وظایف به ستاسو په خدمت کې راوړمه، که هغه د بیمارۍ دپاره وي، که د جادو د علاج دپاره وي، که هر څه دپاره وي. دا یو ډېر ناشنا وظیفه ده چې الله رب العزت په دې کې ډېر زیات برکات اچولي، خو یو څو به درته وښیم چې هغه نهه به زه تاسو ته نه ښیم. دا اسم چې کوم دی د الله رب العزت صفتي نوم اسم الرزاق دی، رزق ورکولو والا. نو څوک چې سحر په نهر باندې لکه سحر لمونځ دپاره خلک اکثر پاڅېږي نو اودس وکړي، بیا چې کوم دی بېرته راشي نو د هغې نه پس چیز کړي. نو ښه خبره دا ده چې سحر لمونځ نه پس دی که چا یا رزاقو شل ځل خپل معمول جوړ کړو نو یو خو به الله رب العزت ده ته داسې ذهن ورکړي، د ده دا ذهن به دومره کولاو شي چې دا به چېرته دوکه کېږي نه. هغه به څه کوي چې کوم شي کې نقصان او کوم شي کې فایده وي هغه په اکدم پوهېږي. دا به دې نوم اولنی برکت خدا دی. او که چېرته یو انسان دا اسم مبارک د خپل کور په څلور وانه ګوټونو کې د سحر لمونځ نه پس لس ځل ووي او دم یې کړو نو دا به څه کېږي؟ نو د سحر لمونځ نه پس چې څوک د خپل کور په څلور وانه ګوټونو کې هغه سړی چې فقیر وي، تنګدست وي، د پیسو ضرورت یې وي او بس پیسو خو د هر چا ضرورت وي، خو د بعضې ډېر زیات ضرورت وي، هغوی سره د کور کرایې نه وي یا ورته بیمار پروت وي یا هسې چې کوم دی پیسه خو داسې شی دی چې زموږ د زندګۍ 90% 95% چې کوم دارومدار دی دا په پیسه دی. الله رب العزت دی ټولو ته د حلال رزق بې حسابه نصیب کړي او د خپلو خداوندو دې په الله رحم وکړي
نو څوک چې د خپل کور په څلورو رکعتونو کې د سحر لمونځ نه پس لس ځل دا ووایي او دم یې کړي، نو الله رب العزت به په ده باندې د رزق دروازې کولاو کړي. ده باندې به انشاءالله العزیز چېرته داسې غټه بیماري به پرې نه راځي، تنګدستي مفلسي غریبي به د ده کور ته چېرته نه راځي. الله رب العزت به د غیر نه څه ثواب کوي، د پیسو هغه حاجت به الله پوره کوي. او دا طریقه کار دی چې د کور د ښي ګوټ نه به دا شروع کوي او مخ به یې د قبلې ته. دا ګوره څومره اسان عمل دی. سحر لمونځ دې وکړو 20 ځلې ووایه یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو. چې بیا کور ته راغللې نو د کور په هر ګوټ کې قبلې طرف ته مخ ته تیار به په اوداسه کې 10 ځلې ووایه او په هر ګوټ کې دم که. الله رب العزت به دا د پیسې مشکلات چې کوم دي دا به الله په خپله د خپل نوم په برکت باندې دا به الله به حل کوي. او د سحر د فرض او د سنتو په منځ کې که چېرته 1 ځل لکه 1 ورځې 550 ځل دا سړی 500 ځلې دا وایي، نو دولت خو به داسې د ده کور ته راځي چې دا به حیران چې دا زما دا پیسې کم ځای نه راځي. یو شی به د تاوان وي، الله به ده ته پکې ګټه ورکوي. او د ټول نه ښه خبره دا ده چې د فجر لمونځ چې کوم دی د سحر لمونځ دا تاسو په جمع باندې وکړئ. مخکې وروسته کې 11 ځل درود شریف دا شرط دی. لکه 11 ځل درود شریف سحر مانځله لاړې سنت دې وکړه، د سنتو نه پس 11 ځل درود شریف وایه، بیا 550 ځل 550 ځل 550 ځل چې تاسو په هره ژبه باندې پوهېږئ دا ووایه، بیا 11 ځل درود شریف وایه. انشاءالله العزیز د ستا چې څه حاجت وي. د ټول نه غټه خبره دا ده که زه تاسو وایم چې کور باندې ګاډی باندې خو هغه هر څه په پیسه کېږي. مین خبره دا ده چې پیسه به دې سره راځي، دولت به راځي. او د عشاء د ماخوستن د لمونځ نه پس چې یو سړی وایي سر تور کړي او دا ووایي چې یا رزاق ترزق من تشاء یا رزاق، او یو ورځ ته درود شریف وایي او دا چې کوم دی 1 ورځې پورې ووایي او هغه د هغې خپله خوښه ده چې هر څومره ځلې وایي، 11 ځلې وایي، 100 ځلې ویلی شي. یا رزاق ترزق من تشاء یا رزاق، خو مخکې م 11 ځل درود شریف وروسته م 11 ځل درود شریف. دې کې م الله رب العزت به د خپلو خزانو دروازې د رزق دپاره په تاسو کولاو کړي. او دغه شان دی 545 ځل ویلو سره مشران لیکي په کتابونو کې چې 545 565 ځل هم د رزق د پراخې دپاره ډېر اسان دی. انشاءالله العزیز دا چې وایو نو تا ته به کم سے کم د پیسې په وجه به تا ته مشکلات نه راځي، غریبي به تا باندې نه راځي. او څوک دا اسم مبارک چې کوم دی یا رزاقو د تنهایۍ کې ځان له ځای کې چېرته پټ ځای کې ووایي، نو الله رب العزت به دله روحاني صفایي ورکړي، روحاني طور به الله دله یو خاص مقام ورکړي. نو داسې نه چې د هرې وظیفې څخه دا روحاني مقام دپاره م نو روحاني مقام هله حاصلېږي چې تا سره ستا مال دولت نه مضبوط وي، ستا د دنیا سره ډېر کار نه وي، تا سره پیسې وي، نو ته به چې کوم دی د الله عبادت او د الله طرف ته متوجه کېدو ته وزګار یې. او د هر لمونځ نه پس که تاسو وایئ 11 ځل ویلی شي، 10 ځل ویلی شي، 100 ځل ویلی شي، خو عقیده ضروري ده. او په دې عقیده به وایي چې الله رب العزت به زما دا مشکل دې سره حل کوي. نو هر لمونځ نه پس هم د خپل معمول جوړ کوي. او د حاجت دپاره یو سړي څه حاجت دی، خاص حاجت یې دی. حاجت داسې دی چې یا چېرته قرضدار دی، یا څوک په جیل کې دی، یا چېرته د محبت خبره ده، یا څه بله خبره ده، نو هغې دپاره یو خاص حاجت دپاره چې دا څوک 19 ځل ووایي چې دی هغه سړي مخې ته، لکه اوس یو سړي یو چا ته کار پېښ شوی دی، یو سرکاري افسر دی، یا په تاڼه کې دی، یا په عدالت کې دی، او د هغې مخې ته ورغی او هغه سره یې کار دی، هغه نه یو خاص حاجت دی، د هغې مخې ته 19 ځل دا ووایي 17 مرتبه، انشاءالله العزیز الله رب العزت به د هغه سړي نه د حاجت پوره کوي. او اخري چې 9 نمبر چې کوم تاسو ته زه طریقه ښیم، 9 نمبر دا تاسو ته ما ټول 8 ویل، 9 دا هم ډېر زبردست دی. که د چا څوک په جیل کې وي، په قید کې وي، نو که هغه د هغې د رهایي په نیت باندې 100 ځل د ورځې چې څه ټایم درته موقع میلاویږي، دا د هغه دپاره وایي چې یا رزاق یا رزاق یا رزاق، خو په دې نیت وایي چې دا زه دپاره یم. انشاءالله العزیز دغه سړی به د جیل نه په خیر خیرت سره خلاصېږي. که د چا څوک بیمار وي او د هغې دپاره وایي چې دا بیماري د ختمه شي او الله ورله شفا ورکړي، نو د هغه دپاره 100 ځل روزانه چې وی انشاءالله العزیز الله به د هغه له د ډېرې سختې بیمارۍ، چا هر څومره سخته بیماري د هغې نه به الله شفا ورکړي.
الله رب العزت دې موږ له د عمل کولو توفیق راکړي. ان شاء الله العزیز بیا به حاضرېږم، تر هغې پورې اجازه غواړم د الله په امان.